په سوات کې یو ځل بیا ډیره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوله چې دوه پولیسان ډیر بې دردۍ سره قتل شو او دې سره یو د بینک سیکیورټي ګارډ هم. دا اخر چا قتل کړله او دوستان دا ویډیو چې کومه تاسو وکتله دا یو ورور دی دوی نو دغسې دا په چغو چغو جاړي. یا دا ویډیو چې ما وکتل زه ډېر زیات خفه شوم. دا زموږ د کیپیکې ته داسې څوک راوښتي دي چې زموږ د پښتنو وینې تویوي. الله تعالی د هغه انسان تباه او برباد کړي چې کوم چې د پښتنو وینې څښي د پښتنو وینې تویوي. یار د دوی به ښځه بچي مور او پلار او هغوی به څومره خفه وي. یار د دوی بچي یتیمان کړله دوی ګناه څه کړې وه. یار دوی خو ځانه په خپله ډیوټۍ وه دوی دغسې راله ډېر بې دردۍ سره یې شهیدان کړله. یار ډېر زیات د افسوس خبره ده ملګرو. که نن سبا پنجابي په کیپیکې کې قتل کوي نو هغه هم د پښتنو جامې اغوندي ځکه د پښتون نوم بدناموي. یا پښتون ډېر غیرتي قوم دی او دغسې دوی د پښتون قوم نوم بدناموي. الله دې زموږ په پښتنو باندې رحم وکړي. یا د پښتنو سره ډېر زیات ناروا ظلمونه شروع دي. الله دې زموږ په پښتنو رحم وکړي او الله دې داسې ذلیله خلک د دې دنیا نه ورک کړلي. ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو. یا د ویډیو زه ډېر زیات خفه کړم ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه. دا سوات کې یوه افسوسناکه واقعه راغلې ده چې دغسې دا دوه پولیسي والا یې شهیدان کړي دي او یو سیکیورټي ګارډ د بینک چې کوم سیکیورټي ګارډ دی هغه هم شهید شوی دی. الله دې دوی له جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. امین ثم امین. ډېر زیاته مننه. والسلام.